او په یو بل خبر کې اورئ چې د نړۍ 7 سترو صنعتي هیوادونو غونډه په افغانستان کې د ټولګاډوني حکومت جوړېدل. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. په یو بل خبر کې اورئ چې د نړۍ 7 سترو صنعتي هیوادونو په افغانستان کې د ټولګاډونو حکومت جوړېدل مهم بللي. د افغانستان لپاره د کاناډا، اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلینډ، ترکیه، بریټانیا او امریکا هیوادونو استازو د روانې ډسمبر میاشتې پر 14مه په جنوا کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په دې ناسته کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي سربېره د یوناما نړیوال بانک او اسلامي همکاریو سازمان استازو هم ګډون درلود. په افغانستان کې د ښځو او نجونو امنیتي مسایلو او د ملګرو ملتونو ادارو د ښکیلتیا پر څرنګوالي هم بحث شوی. په دې تړاو ګډه اعلامیه چې تېره ورځ خپره شوې د ټولګاډونو حکومت رامنځته کېدل د دوامدار اصول او ثبات او ملي ډایلاګ رامنځته کېدو لپاره اړینه چاره بلل شوې. د G7 هیوادونو ګډه اعلامیه کې راغلي ټینګار وشو چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات لپاره یو داسې باوري او ټولګاډونه ملي ډایلاګ ته اړتیا ده چې په پایله کې اساسي قانون رامنځته کېدو او د یو داسې ټولشموله سیاسي نظام جوړېدو ته لار هواره شي چې سیاسي مشران یې حساب ورکوونکي وي او افغانستان خپل نړیوال مکلفیتونه ترسره کړي. اعلامیه کې سره لدی چې د داعش خراسان څانګې پر وړاندې د سرپرست حکومت پر مبارزې اعتراف شوی، خو یو ځل بیا له اسلامي امارت د یادې ډلې پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه شوې. د نړۍ 7 صنعتي هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو په افغانستان کې د هغو وسلوالو ډلو د شتون ادعا کړې چې په وینا یې افغانستان کې دننه او بهر د ترهګریزو بریدونو د پلان او طرحې کولو وړتیا لري. د نړۍ 7 سترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې همدغه راز راغلی. په کابل او سیمه کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو او دوامداره ترهګرۍ په تړاو چې د افغانستان امنیت او ټیکاو ته ګواښ متوجه کوي جدي اندېښنه وښودل شوه. سره لدی چې داعش خراسان ډلې سره د اسلامي امارت پر مبارزې اعتراف وشو، خو د ملګرو ملتونو امنیت او شورا د 2593 پریکړه لیک سره سم پر اسلامي امارت د ترهګریزو ګواښونو پر وړاندې د ګام پورته کولو پر اړتیا ټینګار وشو. په اعلامیه کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ځانګړي ډول پر طبي نیمه عالي زده کړو نوي محدودیتونه د اندېښنې وړ بلل شوي چې په وینا یې پر افغانانو په تېره بیا پر ښځو او نوي زیږېدلو ماشومانو ویجاړونکي اغېزې شیندي. په د اعلامیه کې ګډونوالو د ملګرو ملتونو له سرمنشي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې او د استازي ټاکل کېدل یې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو اترو د پروسې مخ ته وړلو او د دوامدار اصول او ثبات لپاره اړین بللي. د سیاسي چارو شنونکی شیر حسن وایي هغه څه چې په امنیتي ساحه پورې اړه لري یا هم د داعش د فعالیتونو مربوطه کیږي د افغانستان اسلامي امارت په ادرس دغه تور ډیر سم نه دی، ځکه اسلامي امارت د جمهوریت پر وړاندې د جګړې پر مهال هم د داعش د یوې راکبې ډلې په توګه شتون درلود او د حاکمیت ترلاسه کولو څخه وروسته هم د داعش پر وړاندې جنګیږي. د سیاسي چارو شنونکی مین ګل سمکنای وایي موږ هم د دې په خاطر چې خپل استقرار او نظام مو ساتلی وي اړتیا ده چې له نړیوالو سره په رغنده ډایلاګ پیل شي، که دا په دوحه کې وي یا په هر بل ځای کې وي، تر څو موږ له دوی سره یو داسې حالت ته ځانونه ورسوو چې یو بل ته په احترام سره اړیکې پراخې کړو.